څوک خپل خواهشات هغه پوره کوي او د دین نه ځان آزاد ګڼي دغې نه بې وحشیان جوړېږي دغې نه بې درنده جوړېږي په دې روجې سره لکه څنګه چې قوت شهواني د انسان کمزوری کیږي نو یو بل قوت په انسان کې د خوراک او څښاک په وجه باندې هغه مضبوطیږي چې هغې ته درندهتوب یې کېږي قوت سبوعي کله چې سړی خوراک کوي څښاک کوي په دې کې یو څو صفات پیدا کېږي یو صفت پیدا کې د شهوات پیدا کېږي قوت شهواني په دې روجې سره دغه قوت شهواني دا لږ کمزوری کېږي لږ ختمیږي الله نبی دې ځوانانو ته کله خطاب کړی دی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج اے د ځوانانو ټولګي او د ځوانانو جماعت دې ځوانانو ته ځان له خطاب کوي زمونږ داسې نبی دی چې د هر چا خیال یې ساتلی دی ځوانانو ته خطاب کوي که تاسو کې د چا وس رسیږي د چا طاقت رسیږي نو فلیتزوج دا ځان له نکاح وکړي ځکه په دې شبابت کې په دې ځوانۍ کې د انسان خواهشات ډېر وي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم خو که د چا وس نه رسیږي د روژه دې ونیسي فانه له وجا ځکه دا د هغه دپاره ټکول مثال لري لکه څنګه چې څاروی وټکولی شي او د هغه خواهشات ختم شي دقه په دې سره د انسان خواهشات ختمیږي نو په دې روژې سره د انسان خواهشات له کمزوري کېږي خواهشات خو د هر چا شته دي چې کله انسان وي ځوانۍ ته رسیږي نو په دې کې د انسان خواهشات خامخا وي په دې کې دوه قسمه خلک دي یو قسم خلک هغه دي چې هغوی د مذهب نه ځان آزاد شماري لیبرل خلک هغوی ته وایي آزاد خیال خلک هغوی ته وایي د یو دین ځان پابند نه ګڼي د هغوی وایي موږ آزاد یو خواهشات چې په هر طریقې سره موږ پوره کوو نو پوره کولی شو او په دین کې چې کله موږ داخل شو نو دا پابندي غواړي دین کې خو دا کار وکړو دا کار مه کوه دلته شهوات پوره کوه دلته شهوات مه پوره کوه په حلال طریقې سره ته خپل شهوات پوره کولی شي او حرام طریقې سره شریعت پابندي لګولی دین پابندي لګولی لیبرل خلک آزاد خیال خلک ملحدین خلک هغوی وایي نه انسان آزاد دی او دا به آزادي په دې باندې پابندي لګول نه دي پکار لہذا که دا شهوت په هر ځای کې پوره کوي پای کې به هیڅ قسم پابندي نه وي په هغې باندې د هغې نتایج تاسو وکتل او وخت په وخت باندې دا نتایج مخې ته راځي چې څوک خپل خواهشات هغه پوره کوي او د دین نه ځان آزاد ګڼي دغې نه بې وحشیان جوړېږي دغې نه بې درنده جوړېږي په دې روجې سره لکه څنګه چې قوت شهواني د انسان کمزوری کیږي نو یو بل قوت په انسان کې د خوراک او څښاک په وجه باندې هغه مضبوطیږي چې هغې ته درندهتوب یې کېږي قوت سبوعي درندهتوب صفت په مخه خوراک په مخه خوراک په مخه خوراک درنده سړی جوړ شي بیا د حرام او د حلالو تمیز نه وي په دې روژه کې اصل کې فایده دا چې د درندهتوب د صفت د سړي د وځي او چې کله سړی د دین نه ځان آزاد شماري دنه به درنده هم جوړېږي او د دنه به بیا هغه څه صادریږي چې د انسان عقل به د هغې تصور نه کوي بیا به پردی بېعزتیان هم کوي بیا به دا نه ګوري چې دا ماشومه ده او که دا غټه ښځه ده دا پردی ده که دا خپله ده خپلو خواهشاتو پای کې پوره کوي